سلام له خورشید د دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. په جوزجان کې د داعش مشرتابه غړي او ټول کسان افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د والي ویاند وایي د دغې ډلې عمومي مشر مولوي حبیب الرحمن او مرستیال چې مفتي نعمت نومیږي تېره شپه په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول چې د طالبانو لخوا کلوان شوي وو. ویل کېږي دغه ډله تر دې مخکې د جوزجان په قوش تیپه او درزاب ولسوالۍ کې په دولت ضد کړنو بوخته وه او په دې وروستیو کې له طالبانو سره په جګړو کې ډیری وژل شوي او طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ارزونې ځانګړې اداره یا سیګار وایي د مرستندویه هیوادونو له نظره افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې ضعیفه دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې د لوی څارنوالۍ کړنو ته ګوته نیولې او ویل دي چې دغه بنسټ د نفوذ لرونکو او زورواکو پر وړاندې چې د فساد دوسیې لري ډیر کمزوری دریځ نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي ځانګړي مرکز کړنې یو له لاسته راوړنو په ګوته کوي، خو تر اوسه یې د دغو راپور په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د فاریاب امنیتي مسؤلین وایي طالبانو د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یوه مور او لور په ډزو سره وژلي دي. سرچینه زیاتوي دغه مور او لور چې غوښتل یې له یادې ولسوالۍ میمنې ښار ته ولاړ شي د لارې په اوږدو کې د طالبانو لوري له موټره ښکته او په دې تور چې خاوند یې د پاڅون کوونکو ډلې غړی دی په ډزو سره وژلي دي. ویل کېږي بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. ولسمشر غني د کابل له والي او ټولو ولسوالانو سره په کتنه کې وویل یوازینۍ ستونزه د ولسوالیو ترمنځ ادارو نه همغږي ده او باید په دې برخه کې واضح تفکیک رامنځته شي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېره ورځ په ولسمشري ماڼۍ کې ترسره شوه اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ولسوالیو په اړوندو ادارو کې د لا زیاتې همغږۍ په موخه هر اړخیزه طرحه چمتو کړي. ولسمشر همداراز په ټولو 14 ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د لا زیات ښه والي په خاطر امنیتي بنسټونو ته لارښوونه وکړه چې او همداراز امنیتي ادارو ته په ټینګار سره ویل چې له غاصبینو سره د جدي چلند وکړي. او یوه څلور کسیزه ډله په بادغیس کې د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور ونیول شوه. د بادغیس امنیه قمندان احمد فهیم قایم وایي دغه کسان چې د ملا غوث الدین ډلې غړي دي تېره شپه قلعه نو ښار ته د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په موخه راغلي وو، خو تر هغې مخکې د پولیسو لوري نیول شوي دي. له یادې ډلې 3 موټر سایکله او یو شمېر مهمات هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.